ډاکټر نجیب خپل ورور وژلی دی. کله چې ډاکټر نجیب ادامه د سختو تکلیفونو رسولو وروسته یې ورته د ډیورند د کرښې د لاسلیک وویل. ډاکټر نجیب ورته وویل لومړی زما ورور ووژنئ، بیا درته د ډیورند د کرښې لاسلیک کومه. د دې خبرې په اورېدو سره هغوی حیران شول، خو ورور یې ورته وواژه. بیا یې ډاکټر نجیب ته وویل چې اوس لاسلیک وکړه. ډاکټر نجیب ورته په ځواب کې وویل په ټول افغانستان کې زما امضا یعنی لاسلیک یوازې زما ورور ته زده و، یعنی په یاد یو. زه په دې ویرېدم چې هسې نه هغه په ځان ستاسو تکلیفونه ونه زغمي او لاسلیک درته وکړي. هغه چې مړ شو نو زه به هیڅ صورت لاسلیک نه قبلوم. مرګ مې قبول دی خو د ډیورند لاسلیک مې قبول نه دی. روح یې ښاد او یاد یې په خیر. کور دی د ننګونو د ملالې او نازو وطن، ګران افغانستان دی د باتورو شازلو وطن. کور دی د ننګونو، کور دی د ننګونو د ملالې او نازو وطن، ګران افغانستان.